دغه شی یو بل مسله غدا ده چې آیا یو سړی چاته دا ویلی شي چې زه خپل لور ته در کوم یا خپل خور ته در کوم ویلی شي او کنه؟ نه هغه خبره ده چې زموږ د معاشري او د پښتو جواب به سره راځي چې نشي ویل دا خو بې غیرتوب دی، دا خو خپل لور سپکول دي او شریعت دا وایي چې نه دا کار جایز دی. هغه باندې دلیلونه دي. اولنی دلیل بلری چې شعیب علیه السلام موسی علیه السلام ته ویل انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين، زه دا غواړم چې بری دوه لونو کې یو لور تاله درکم. موسی علیه السلام ته خصه پاول و دې کې زمونږ به سي او پښتو به زمونږ سي او غیرت به زمونږ سي. شعیب علیه السلام د غیرت په مخ کې موږ دغه په مخ کې سي هیڅ نه. هغه خپل لور یو سړی ته وایي، سړی ورله سوي نه هغه ته وایي ځان موسی علیه السلام ته وي موسی دې دوه کې له یو جری در کومه. دا به یو دلیل دی. بل دلیل پیدا دی چې عبد الله بن عمر رضی الله عنه حدیث دی ان عمر بن الخطاب رضی الله عنه حين تأيمت حفصه، وکله چې زما خور حفصه رضی الله عنها خاون مړ شو، وكان من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم، دغه د خاون چې دا یو نیک انسان د رسول الله په مرګرو کې ناغه په مدینه کې مړ شو. نو عمر بن خطاب چې کله د خپل لور دی حالات ته وګوري چې دا غریب په کور کې دغه شان ناس ته او له سوک راغلی نه هغه چې اتیت عثمان بن عفان رضی الله عنه ويزب عثمان بن عفان. بس عمر بن خطاب خپل دا قصه کوي وي ما ته چې زما لور د حفصه نومي او زه تعالی درکول غواړم دا جنې دته عثمان بن عفان نیک انسان ښکار شو. نو دا خبره وته هغه ته چې انظر فی امری، زه سید مال لکټه مرکز او کې سوچ وکړ. فلبثت ليالي وبي شو شپې تیرې شوې بیا ما سره ملو شو وي ما ته وی چې خپنه شي خلکا زما اراده نشته واده ته وي چې سید. قال عمر فلقيت ابا بكر، عمر بن خطاب چې بیا زه یو ورځ دوه بعد د ابو بکر صدیق رضی الله سره ملو شو وي ما ته چې ان شئت زوجتك حفصه رضی الله عنها، کته غواړي چې خپل لور تعالی درکمه کې ته یو نیک انسان. نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه غلی شو، هیڅ جواب ورنکو. نو عمر بن خطاب دغه ټینګ کې دوی وی د عثمان بن عفان په خبره باندې ځخه پښې نو خو ابو بکر صدیق په خبره باندې ځخه پښې ځکه چې سره نه په هغه جواب راکو نه په نه کې راکو. به اوسو شپې تیرې شو، زه د سوچ کې ومه چې خطبها رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم وټکو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت دار کې دا جنې ته مونږ لراکي. د دې بل غټه د خوشحالي موقع نه هغه تاریخ په لور ورکړه او واده وشو. بیا څورځي بعد زه د ابوبکر صدیق سره مراو شو، ما ته وی چې تکه په اورس خپه شي په کوم ورځ ته ما د خپل لور خبرو کړو، ما ته د هانا کې جواب درنکو. یو ما ته چې نه هم دي که شک نشي زه خپه شي. وی ابوبکر صدیق وی چې ما چې تر دا جواب درنکو د دې دلاسه چې ورځ رسول صلی الله علیه وسلم استاد لور باس کړو زما په مخ کې کړه، یعنی اشاره ته دې خبره کړو چې د لور کوي سره وګوري. نو ما نه غوښته چې د رسول صلی الله علیه وسلم د پټه خبره ښکارا کوم او انتظار کوم. کته ته ما نه ویلې نو هم کارونه دوه کې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښتل او کما ته ها ویلې نو کې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښته او ما هغه زما مخ کې اشاره ده خبره کړې او ما وخت نو دغه ما غلط کار کړی. نور زما زړه وو ځکه خو ما نه ونی نه هغه خبره ټول دې دلاسه نو هغه پدې باندې خبره باندې عمر بن خطاب رضی الله عنه خوشاله شو. هغه مسله د ځلانه وته زه ته پوښتنه سونه دا کول غواړم منګه په غیرت کې دي سیوله کې چې عمر بن خطاب رضی الله زمونږ پښتو دي چې دلته څنګه عمر بن خطاب زمونږ ایمانی جذبه زمونږ تقوا دومره دلته څنګه عمر بن خطاب رسول الله صلی الله علیه وسلم وي بکم لار چې عمر بن خطاب رواني شیطان باغ لار نزي دومره غیرتي دومره دیندار دومره ایمانی شخصیت هغه خپل لور یو سړی ته وځي تعالی درکو او مونږ نشو ویل نه مونږ په دې انتظار اکثر اوقاتو کې دي چې کیږي چې ولک بره سړی خوښ لکه کله چې دغه علم ویني دغه دینداری ویني دغه تقوا ویني دغه خپل اخلاق ویني دغه د خلکو سره د منډه ویني نو په ځل کې دا خبر راشي چې دې لکه چې زما د لور وخت یا زما د خور وخت نو خبر خو وي وته نه نبی دې یو شی راشي کورته
یو دې هلک راشي چې هغه نه دیندار او نه پکې دنیوي ښه صفات او بیا دې مجبور نه که نه ورکوي ور بیا هغه جنۍ کور کې پاتې کېږي هغه جنۍ هغه له ورکړي هغه جنۍ چې دنیا او آخرت دواړه تباه کړي ځکه چې دیندار هلک له چې جنۍ ورکړي که نه او دا جنۍ بېدینه نو دا جنۍ ګوره دینداره کېږي د دیندار هلک سره او چې کله هلک بېدینه نو ګوره دینداره جنۍ بېدینه کوي او ډېر کم دي چې یو هغه ډېره تکړه ښځه یو ډېره تکړه جنۍ چې کوشش دا وکړي چې خپل خاوند حق ته راوړي والله د هغې په داسې هدایت ورکړي خاوند له داسې جنکۍ ډېرې کمې او زموږ په معاشره کې ډېرې کمې ځکه زموږ په معاشره کې موږ وایو ښځه به سړي ته نصیحت کوي دا موږ لکه یو عیب ګڼو یو سپکوالی ګڼو چې کله ښځه خاوند ته وایي لمونځ کوه نه دی ورته داسې وګوري او د بریتونه به وینې ستاسې وایي ته بیا ووایه څه لمونځ کوه ته به ماته ښایي چې لمونځ کوه ما ته پته ده څه ټایمه لمونځ کوم نن بعد که دې ما ته دا خبرې وکړي نو خیر به دې نه هغه وایي هغه شي کېدای شي په نورو معاشرو کې داسې وشي لکه د عربو معاشره ده عربو معاشره کې زنانه چې خاوند ته نصیحت وکړي خاوند به خوشحالي او د هغې د تندې ښه ښکل کړي چې دا خو ما ډېره مینه ده چې ما د آخرت ته اور نه لرې کوي او زموږ په معاشره کې ډېر داسې دي او لږ به خلک به داسې الا من رحم الله چې هغه به په دې خبر باندې خوشحالي نو خبره ما دې پورې کولی چې د سړي په زړه کې او ویلی نه شي د غیرت او د پښتو د لاسه بیا هغه جنۍ بل چا ته واده شي او کور وران شي نو که تا ته یو هلک ستا خوښ او ته دا غواړي نیک هېڅ عیب نشته ته هغه ته ښه پټه دا خبره وکړه خو بیا زموږ په معاشره کې بل عیب دی او هغه دا عیب دی چې بیا به دغه هلک که دا جنۍ واده کې یو دینداره نه او درون اخلاق والا انسان نه نو بیا به دې جنۍ ته معمولي خبره باندې ورته دا کوي چې ستا پلار راکړي او خو ستا پلار ماته وي ما خو ته نه غوښتې هلته اوس دا مسله ده مسله دواړو طرفونو نه ورانه ګوره کله چې په معاشره کې قرآن او حدیث نه کنه او د الله شریعت نه د هر طرف ته هر څه ګډوډي اوس یو انسان راغی مثال کې ما ته ووایي چې پلاني زه تله خپله خور در کومه لور در کوم او زه هغه جنۍ واده کوم نو زه به د دې سخر د هغه بل سخر نه ډېر قدر کومه په هغه کم پسې چې زه تله او ما ته جنۍ غوښتلې وه او ته خو ما ته خپله ووایي څومره اوچت انسان و په ما پسې راغی دا د هغې اوچت اخلاق و د هغه دینداري وه نو آیا د دې دینداري او د اخلاقو د لاسه زه اوس د هغه لور بېعزته کړم او زه به د هغه لور ته ځای په ځای دا خبره دا نه پرېږده خاونې ورته نه کوي د خاونه خویندې ورته کوي زمونږ ورور و هغه ډېر ښکلی هلک و هغه رقم مال هغه مونږ پلاني کته او پلاني کته د جنت دا حورې به ورته یادوي دغه به له مونږ کتې او به ستا پلار ووایي دا هلک ورور به ورته دا خبره کوي خواښې سخر به لګي دا خبرې به کوي دا یو پالتو کار دی چې زموږ په معاشره کې دننه دی هلته دا مسله هم ده که نه سړی د دې نه هېرېږي وایي که زه دې سړي ته اوس پخپله ووایم داسې نه چې دا قصه راته بیا جوړه شي یوه دویمه ده که دې هلک انکار وکړو نو بیا به داسې چل کوي که دینداره نه وي او اوچت انسان نه وي نو دی به بیا بهر ګرځي راګرځي او خلکو ته به وایي حالانکه د هغه سړي مقصد به یو دینداره انسان و د هغه یو دیني سوچ و نو دی به بیا ځای په ځای دا خبره کوي او د هغه لور به سپکه کړي او هغه سړی به سپک کړي دا ټول غلط کارونه یو سړي تا ته ووایي چې زه تاله لور در کوم خور در کوم ستا خوښه نه وه الله دې ستا عزت وکړي دا ستاسو اوچت اخلاق و خو نه ډېر ټایم کې زما یو واده شتي یا زما له واده ته زړه نشتي داسې قسم عذر وګوره او دا خبره په دقه ځای وشو او ختمه شوه بس او که واده دې کړه بالفرض دغه جنۍ نو دا جنۍ د دې نه مه خبره وه چې ستا پلار ما ته دا ویلي دي د جنۍ دې مه خبره وه دې ته اوچت اخلاق وایي بلکې کله چې هغه ته ووایي چې تاله دا خپله لور در کوم خور در کوم بیا خو به لازم ته د هغه کور ته ځې که نه غوښتو دپاره هغه رواجي کار خو به کې کوم چې رواج نه ته به د هغې نه دي چې ظاهره کې د ښځې ته او د خپلو خپلوانو ته د ټولو ته تر دې چې خپل مور پلار دې مه خبره وه هغو ته به دا ظاهره کې چې دا جنۍ ګوره ما غوښتلې ده چې دې نه سبا د دوی د جنۍ ته څه وي دا د اوچت انسان اخلاق او دا د دیندار انسان اخلاق او چې کوم سړی دینداره نه که په هغه کې بوخت وي او که په هغه کې غیرت وي او که هغه انګلیش تعلیم کړی او که هغه استاذ وي او که هغه هره بلی چې کله به کې دینداري نه وي نو په هغه کې دا صفات نه